دا سمندر کې زمونږ دویمه ورځ ده راغلی وو ته اول خو د خپل خلی پخلی زیاده راخیمه دا مسلو ډبي وي ورته ښکاري مخ د ماما پروت دی دا بره په دې پلسټیکي هغه کې زمونږ لوښه موښه پراته دي کچن ته نږدې ناست یم خو دوه ورځو نه مې څه خوړلي نه دي بس ته چې کله هم راشي طبیعت دې خراب وي سمندر هواګانو ته نشي ټینګېدی دا اوس مونږ ورځ د نور د ایسیډ باندې سور یم ځان ته کړی شپې خوب راځي ورځ چې شي بیا شکار نه چې وده کېږي نو بیا خوب نه راځي بیا ناستې ګپونه لګوو دا وخت شکار نه دا ملګري دي دا زمونږ جمعه خان استاد دی او دا زه په خپله یم ګډوډ حال هم دی